سلامونه بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو ته. د جرمني فروشاین لوستونه دي، جرمني په پښتو باندې. د بوګنونو یا د چپټرونو برخه ده، پوښتنې او ځوابونه. 11 بوګن ده، لومړۍ برخه. د دې برخې لومړۍ پوښتنه ده د دوو نمرو پوښتنه. Welches Verhalten ist beispielhaft für vorausschauendes Fahren؟ دا پوښتنه د هغه چاو لپاره ډیره مهمه ده کله چې سړی نوی فروشاین یا لیسانس اخلي. تل نظر او تاثیرات د هغه مخکینی موټر نه وي. Welches Verhalten ist beispielhaft für vorausschauendes Fahren؟ کومې کړنې د یو ښه موټر چلوونکي بیلګې دي؟ Ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche Veränderungen der Verkehrssituation. زه کوشش کوم چې ډیر وختي څومره چې ممکنه وي عکس العمل وښیمه او غبرګون وښیمه هر هغه تغییرات ته چې په سړک باندې راځي. هو، دا سم ده. Ich beschränke die Verkehrsbeobachtung. beschränke چې راغی زه یې محدودوم، لنډوم یوازې دغه ځایه پورې. دا غلط ده ځکه ich beschränke زه مې خپل لید محدودوم. Verkehrsbeobachtung möglichst auf das direkt vor mir fahrende Fahrzeug. یوازې زه مې ټوله توجه هغه مخکینی موټر ته کومه چې ما نه مخکې روان ده. Na, ich versuche, زه کوښښ کوم die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer möglichst frühzeitig zu erkennen. زه کوښښ کوم چې د نورو موټر چلوونکو یا هر هغه څوک چې په سړک باندې ګرځي Verkehrsteilnehmer، موټر چلوونکی، موټر سایکل چلوونکی، بایسکل چلوونکی، پیاده، دا ټول پکې راځي. زه د ټولو حرکتونو ته ګورم او کوشش کوم چې سم عکس العمل او په وخت باندې غبرګون وښیم. ځواب: Diese Frage wurde richtig beantwortet. دویمه پوښتنه د یو انځوریزه پوښتنه ده. اول راځو انځور ګورو. په انځور کې ګورو چې د ټرم تمځای او سړک دا دواړه په یوه ځای کې دي. کله چې څوک د ټرم نه راکته کیږي هغوی دا احساس نه کوي چې زه د سړک ته دفتن راواوړم، ځکه دلته تمځای ده او د تمځای سره سم بیا دلته سړک ده. پوښتنې ته راځو. Mit welchem Verhalten müssen Sie an solchen Haltestellen rechnen؟ کومو کړنو سره یا کومو کړنو ته مو باید دلته پام وي او حساب مو لا وختي کړی وي چې څه پیښیدونکي کیدای سي دلته. Fußgänger warten bis die Fahrbahn frei ist. تر هغو پورې دا پلي کسان کوم چې د ټرم نه راکته سوي دي ودرېږي تر څو پورې چې دا سړک خالي کیږي. نه، کله چې دوی راکته کیږي دوی سره دا فکر نه وي چې دلته به لا سړک هم وي. یوازې هغه کسان چې تل احتیاط کوي. نو دا احتیاطي جنبه نه ده ځکه تاسو د هغه د زړه نه خبر ناست چې هغه پلي کس څه رقم عکس العمل ښیي او غبرګون کوي. Fußgänger rennen über die Fahrbahn zu Haltestellen Insel. هو، پیالي کسان وی منډه کوي راځي دغه ته د انزل دغه ځای ته وایي چې وبان ته خیږي. دا کیدای سي Fußgänger verlassen die Haltestelle Insel unachtsam. پرته له دې نه چې کومه خاصه پاملرنه وکړي دغه پلي کسان په منډه راځي یا سړک ته راوړي. د Haltestelle پرېږدي او سړک ته راوړي. هو، diese Frage wurde richtig beantwortet. Dritte پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Eine Person am Straßenrand trägt eine gelbe Armbinde mit 3 schwarzen Punkten. یو کس د سړک په څنډه باندې ولاړ دی او یوه زیړه پټۍ په لاس باندې تړلې ده. په هغې زیړه پټۍ باندې 3 دانې سره ټکي دي. Worauf weist diese Armbinde hin؟ دغه لاسبند یا د لاس پټۍ چې کومه د دې سړي په لاس باندې ده دا تاسو ته د څه شي خبرتیا درکوي او یا څه تاسو ته ښیي؟ Auf die Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe
د یوې خاصې دندې لپاره چې کوم کسان دي د هغې نه auf eine besondere Verhaltenspflicht gegenüber die Person eine besondere Verhaltenspflicht gegenüber diese Person د خاصې پاملرنې لپاره باید یعنی د دې کس په مقابل کې باید خاصه پاملرنه وسي هو auf eine behinderte Personen د یوه معیوبه کس نښې نښانې دي هو diese Frage wurde richtig beantwortet. څلورمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده welche Fehler machen das Überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich. کومې هغه اشتباهګانې یا غلطیانې ناسمې کړنې زمونږ ولو که مونږ په سم سړک باندې هستو او مستقیمه سړک باندې هستو بیا هم چې کوم له مونږ بل موټر نه مخکې کیږو خطرناکه تمامېدلی سي. Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt. د چا نه چې تاسو مخکې کیږئ دا لاره تاسو ډیره لنډه فکر کړې وي تاسو راوځئ وایي زه خو زر مخکې کیږم خو ناګهانه یا ناڅاپي د مخامخ نه بل موټر راځي دا خطرناکه کیدی سي هو Die Entfernung eines entgekommenen Fahrzeugs wird zu groß eingeschätzt. دلته د مخکې کېدو لاره ډېره لنډه فکر کېږي او دلته داسې فکر کېږي چې هغه مخامخ موټر چې راځي هغه لرې ده هو Der eigene Überholweg zu lang eingeschätzt که چېرته zu lang eingeschätzt سي بیا سړی پام ورته نیسي Diese Frage wurde richtig beantwortet. 5مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده راځو انځور ویډیو ته په ویډیو کې به ګورو 40 کیلومتره په ساعت کې د موټر سرعت ده موږ نه مخکې بایسکل چلوونکی ده دلته بیا د غټ موټر هم ولاړ ده او دلته یوه ګولایي ده پوښتنې ته ځو Wie verhalten Sie sich richtig? دلته څنګه سمه کړنه کوئ یا سم چلند کوئ Ich überhole den Radfahrer nach der Kurve زه د دغه بایسکل چلوونکي نه هغه وخت مخکې کېږم کله چې ما دا ګولایي پاس کړې وي او د ګولایي نه اخواته یم هو Ich überhole den Radfahrer zwischen LKW und Kurve زه د دغه بایسکل چلوونکي نه د LKW یا د لوی موټر ترمنځ او د دغه ګولایي ترمنځ مخکې کېږم نه Ich überhole den Radfahrer vor Erreichen des LKWs مخکې له دې نه چې زه دغه غټ موټر ته ورسېږم زه د دې بایسکل چلوونکي نه مخکې کېږم نه Diese Frage wurde richtig beantwortet. شپږمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده Sie wollen eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit nach hinten herausgehenden Anbaugeräte überholen. Was ist zu beachten? تاسو د یوه کاروندې ماشین یا لکه تراکتور او هغه پسې تړلی هر شی سی وي غواړئ د هغې نه مخکې سئ چیشته مو باید پام وي Zugmaschinen können wegen ihrer niedrigen Geschwindigkeit immer gefahrlos überholt werden. دغه څوکماشینونه یا تراکتورونه د غټ ماشینونه موټرونه د دې لپاره چې دی ډېر درانده دي او ورو مزل کوي ډېر اسانه ده چې دی نه مخکې سي او پرته د کوم خطر نه gefahrlos هېڅکله کله چې تاسو په موټر کې کېناستئ موټر هم چالان که دا gefahrlos نه ده یا پرته د خطر نه هېڅکله نه ده باید تل مو پام وي ورته Die hintere Beleuchtung kann stark verschmutzt oder verdeckt sein, so dass eingeschaltete Blinkleuchten schlecht oder gar nicht zu sehen sind. هغه شاتینی برخه یا هر شی چې ورپسې تړلی د دې تراکتور پسې د هغه څراغونه کیدای سي د خټو له وجې نه یا د نورو خزلو د وجې نه هغه پټ سوی وي او سمه رڼا ونه کړي تاسې یې ونسئ لیدلی هو beim Abbiegen kann das Anbaugeräte
ausschwenken. کوم هغه شای چې ورپسې تړلی ده کیدای سي کله چې تراکتور تاویږي هغه وخوځیږي، حرکت وکړي یو خواته بل خواته. هو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اتمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. انځور ته راځو. په انځور کې ګورو چې د ریل په پټلۍ باندې موټرونه تیریږي. 30 یا 30 کیلومتره په ساعت کې ځغاسته ده. دلته د ودانیزې چارې هم روانې دي. پوښتنې ته ځو. Worauf müssen Sie sich einstellen? دلته څنګه تاسو ځان برابروئ؟ Auf Arbeiter und Baugeräte auf der Fahrbahn. دلته داسې فکر کوم چې د سړک په سر باندې د ودانیزو چارو وسیلې یا هغه تجهیزات یا سامان چې وي هغه به پراته وي. هو. او یا هم دغه کارمنان چې دلته دي دا د سړک په سر باندې وي. هو دا هم سمه ده. Auf einer unebene unverschmutzte Fahrbahn. د سړک په سر باندې خځلې مردارۍ پراته وي چې سړک چټل وي او مونږه ونسو کولی د سړک ټټ او جګه ووینو. هو. Auf einen durch Polizei geregelten Verkehrsablauf. کوم هغه قانون او مقررات چې د ترافیک پولیسو تاسو ته ویلي دي تاسو باید هغه مراعات کړئ. دلته یو وړوکې شانتې مسله راځي ځکه که چیرته تاسو د پولیسو یا د ترافیکو نښې نښانې ووینئ راځو یوازې دغه بیلګې ګورو. د سړک په سر یا په څنډو باندې دا خطونه چې وي هغه سپین وي. کله چې زیړ خطونه د سپینو خطونو تر څنګ باندې راځي بیا سپین خطونه خپل اعتبار له لاسه ورکوي، زیړ خطونه مدار د اعتبار کیږي. تاسو مجبور هستئ بیا د زیړو خطونو نه پیروي وکړئ. نو دلته د پولیسو یا د ترافیکو کوم هغه نښې نښانې چې دي هغه بیا مدار د اعتبار نه دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اتمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Warum ist bereit der einmalige Konsum von Drogen für die Teilnehmer am Straßenverkehr gefährlich? ولې یوازې یو دفعه استعمال د مخدره توکو نشهیي توکو د یو چا دپاره چې هغه موټر چلوي یا په سړک باندې وي خطرناکه دي؟ دلته دا درې واړه سم دي د دې لپاره چې درې واړه هغه نښې نښانې موږ ته ښیي چې موږ نسو کولی سمه موټرواني وکړو. نهمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Sie möchten nach links abbiegen. تاسو غواړئ چپ لاس ته تاوسئ په سړک کې. Wem müssen Sie Vorrang gewähren? چاته باید تاسو لومړیتوب ورکړئ. Fußgängern, welche die Straße überqueren wollen, in die ich einbiege. زه غواړم داسې راسمه تیر سمه دې سړک ته چپ لاس ته. دلته چې کوم پلي کسان وي زه باید دوی ته لومړیتوب ورکړم چې دوی د سړک نه تیر سي. هو. Entgekommenen Kraftfahrzeugen. مخامخ راتلونکي کوم موټر سي دي مخامخ راځي مستقیمه ځي. هو دې ته هم باید زه لاره ورکړم ځکه له تاویږمه داسې نو د لومړیتوب ده چې مخامخ راځي او یا هم هغه کس چې راځي په دې سړک باندې په راسته لاس ننوځي. Entgekommenen Radfahrern را روان یا مخامخ راتلونکي بایسکل چلوونکي ته زه باید لاره ورکړم چې هغه لاړ شي. هو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. لسمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Sie möchten aus einem verkehrsberuhigten Bereich in eine Straße einfahren. تاسو غواړئ د یو استوګنځایونو نه چې هلته د لږ موټرونو ګڼه ګوڼه د عمومي سړک ته راسئ. Wie müssen Sie sich verhalten? څنګه باید تاسو چلند وکئ؟ Ich muss vor dem Abbiegen die Fahrrichtung anzeigen. کله چې غواړم زه د عمومي سړک ته راووځم باید زه خپله اشاره ووهم چې کومې خواته ځم. هو. Ich muss Fußgänger auf dem Gehweg vorbeigehen lassen. زه باید پلي تلونکو کسانو ته لاره ورکړم چې هغوی په لاره باندې تیر او بیر سي. Ich muss die Regel rechts vor links beachten. زه باید راستنه په چپ د لومړیتوب قانون پلي کړم او پام ورته ونیسم. نه دلته په تا باندې ټول موټرونه که هغه د چپ نه راځي که هغه راسته خوا نه راځي لومړیتوب لري. دا دواړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا و د دې برخې پوښتنې او سوالونه. تر بیا ښې چارې.